السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. په کابل کې پر مسجد او لاریون کوونکو بریدونه شوي. تېره شپه د کابل ولایت موسهي ولسوالۍ عبدالرؤف کلا سیمه په مسجد کې عسکرو د محمد ګل اکا په نوم د مسجد پر سپین ږیري مؤذن باندې ډزې کړي. خپلواک تلویزیون ته کلیوالو او عیني شاهدانو ویلي چې محمد ګل اکا 82 کاله عمر درلود چې تیر ماخستن له کوره د مسجد پر لور د اذان کولو لپاره روان و. امنیتي سرتیرو له مسجد څخه ډزې پرې وکړې، شهید یې کړ. د دغه وحشت په غبرګون کې نن سهار ځایي خلکو لاریون وکړ، خو امنیتي عسکرو بیا ورباندې ډزې وکړې چې له امله یې 1 تن مړ شوی او 8 تنه نور ژوبل شوي. د کابل پکتیا په سره کې او دغلته بیز ده، دغه بیز والا راغل د مشران یې دلته دي، دغوی راغلل، دوی ته راغلو موږ په خاطر د مظاهرې سیر وروره په موږ څه رقم وهل ده. 2-3 نور شهیدان کړي، حتی ولایت خبر ده، ولسوالۍ د موسهي خبره ده، ورغلي یاستو، اوس هم عریضې پرتې دي او موږ راغلو دغه عمومي لاره بندوو او دوی موږ 8 نفر لاریون کوونکي چې د سقاوي دښتې په سیمه کې د کابل لوګر لویه لار تړلې وه او د مړه شوي کس جسد هم ورسره و. خپلواک تلویزیون ته وویل چې موږ د هیواد په پلازمینه کابل کې اوسیږو، موږ کم د داسې سیمو اوسیدونکي نه یو چې پولې مو له نورو ګاونډي هیوادونو سره پرتې دي. موږ هم دلته د پنجابي او د پردي په نامه ځورېږو. دولت هر څه له لاسه ورکړي، تل پر ملکي کسانو ظلم او ډزې کوي. ځوانانو موږ د دې خاورې ملت یو، موږ خو څه پنجابیان نه یو. ولې موږ ولي د نوي کلن سړی د جومات په مخ کې ولې بیا راغلو درته چې ولسواله د اردو قمندانه دا سړی موږ ته ویست ټانګونه خولې راواړولې، 8-9 نفر یې نور شهیدان کړل. موږ په ولایت د کابل کې یو، موږ هلمند نه یو، فرات کې نه یو، موږ د کابل په ولایت کې موږ سره داسې ظلم کېږي. د دې پیښې په تړاو امنیتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه لوی جنایت بللی دی. بلخوا سیاسي شنونکو د کندوز، پروان، جوزجان د بمبار او بریدونو ترڅنګ دا هم پر ولسي خلکو ظلم او د اسلامي شاعرو سپکاوی بللی دی. یاده دې وي دا لومړی ځل نه دی ولسمشر اشرف غني له امر سره سم پر طالبانو نه بلکې په ملکي بیګانه وګړو د امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي چې په لنډه موده کې د کندوز، پروان، جوزجان او داسې نورو مسلسلو پیښو رامنځته کېدل او پر ولسي خلکو بمبارونه ستر ظلم بلل شوی چې نه لوړ پوړو چارواکو غږ پورته کړی او نه کم امنیتي مسؤل څه ویلي دي.